راغلي یو بټي کوټ ته او دلته ورته د خلکو نه پوښتنه کوو چې دا د میلې او د دغه ځای کوم ځای کې دی دا به موږ خاص دی دا ننګرهار بټي کوټ ولسوالي ده دلته خو د چکر ډېر ښایسته ځایونه دي په دې اوس وخت موسمونو کې مالټې رسېدلي او ډېر ښکلی چکر او ښایسته موسم دی مالټې رسېدلي ډېر زیات ملګري راځي که نه چکر او سر عمل ته کوي کولی شي موږ سره لاړ شي ولې نه په سترګو خامخا هېڅ مشکل نشته خیر جوړې په خیر صحت ښه دی خوښوي په خیر بس د دې مالټو په باره کې موږ ته معلومات راکړه چې کومې مالټې دي پکې کوم ځایونو نه خلک ورته راځي دا خو ډېره ښه مالټه ده دا چې دا اوس موسمي مالټه ده که نه دې کې لال مالټه هم شته تا تر دې مخکې کلیپونه واخیستل دې کې شکریم مالټه هم شته دی دې کې څو قسمه مالټه ده فروټر هم شته دی پاکستاني نو دې ته تقریبا 22 ولایتونو کې یاره ما دلته ډېر وخت کېږي په دې 22 ولایتونو کې داسې ولایت نشته چې هغې نه لپاره دلته نه یې راغلی چکر ته ویزټ کوي که نه خپل چکر کوي پرې د پامیلونه هم راځي ډېر خلک راځي چکر ته بنډارونه کوي پسونه لالیان دلته ناست دي صرف د دې مالټې په خاطر راځي چې مونږ د خپله مالټه ده باید وګورو دلته یې اخلي اندر دی خوري او بیا دې نه چې دی ځي دلته ټول څو باغ دي وروره دلته ډېر باغونه دي دا باغ چې دی دا 12م فارم دی ښه دا 12م فارم په نوم باندې دی او د تیر کال نه دا کال هم څنګه دی او حاصل یې څنګه دی تیر کال نه خو د دې کال حاصل لږ زیات شوی دی او تیر کال لکه مخکې به چې سیلبین راتله نو ورځې کې به یا 200 موټر راغله یا 300 سږکال 2000 موټر راځي دومره موټرې صرف دې لپاره راځي سیلبین 22 ولایتونه ښه ورجانه کومه مالټه ده دا ویل چې زه د سیمې مالټې ته بوځم دا چې د بلیډ مالټه ده ها دې کې قسمونه دي دا بلیډ ده
هغه چې دا هغه موسمي مالټه ده دې کې بلال مالټه هم شته ده هغه خواته شکریم مالټه هم پکې شته ده ښه مالټه ده څو قسمه مالټه لري دا یو دې کې پروټر هم شته ده لال مالټه تکه سره مالټه وروره دا نارنجانو باغ لري بوزما دا د نارنجانو باغ دی دا د نارنجانو باغ دی دې باندې ډېر خلک غلطېږي راشي چې مالټه ده بیا موږ ورته وایو چې نه دا خو نارنج دی دا هم نارنج دی ګورې هاخوا ته هم نارنجان دي بیا یو نارنجانو باغ لري بوزما دا د نارنجانو باغ دی دی دا د نارنجانو باغ دی دې باندې ډېر خلک غلطېږي راشي چې مالټه ده بیا موږ ورته وایو چې نه دا خو نارنج دی دا هم نارنج دی ګورې هاخوا ته هم نارنجان دي بیا یو دا ګورې دا موسمي مالټه ده دا ګوره دا د لال مالټه په مابین کې چې سرې لال مالټه او موسمي مالټه او شکري مالټه بس قسمونه قسمونه دي پکې دا د دوستانو راغلي وو مالټه باغ له دلته ورور ولاړ دی چې دلته خپل کاریګر هم ورسره دی دلته مالټې شکې دی ورور سره به خبرې وکړو د دې په باره کې به معلومات هم راکړي. السلام علیکم وروره ښه یې جوړې په خیر یې صحت ښه دی روغتیا په خیر یې ورځې ښه تېرېږي څنګه دي کارونه هم څنګه دي وروره کارونه روان دي انشاءالله بس شروع دي اوس دلته څو باغه دي څوک چکر ته راځي د ورځې څومره کار کوئ تاسو دلته دولت نه څومره خوشحاله استئ د تېر کال نه څه کال کارونه هم څنګه دي لږ معلومات مونږ ته راکړه وروره والله کار خو کوو بس ورځې پای ډېر کار ته چکر نه هم خلک راځي ډېر زیات راځي او دولت انشاءالله خوشحاله او ډېر زیات نه ډېر ته خوشحالي کوي او د مخکې نه اوس انشاءالله مالګې نور هم ښه شوي دي خلک راځي چکر ته خلک راځي او والله ډېر راځي خلک ډېر ځوانان راځي چکرو ته راځي او عاید هم تېر کال نه څه کال څنګه دي سږ کال انشاءالله نور هم ښه دی کېږي نور او د ورځې څومره کار کوئ والله د ورځې بس ډېر کار کوو تقریبا زرمانه ماټش کوو
السلام علیکم جوړې په طبیعت نو د چیرې کوم ځای لغمانې د بټي کوټ کس کار کوي څومره وخت کېږي دا مالټې خرڅوي اوس په یو میاشت کېږي چې راګي مخکې په څه کاروبار وخت دی مخکې دکان مې اچولی خپله د لغمانې په اوسېږي بټي کوټ کې دلته ځای خپل دی که کرا دی کرا اوسېږي دلته خلک چکر ته راځي هو راځي دی لرې لرې من په څو دی دا مالټې دا من 300,000 روپۍ تاسو ته په څو درکوي تو چا ساده نه ټایم چې راشي که شپې 12 هم راشي خبره دې ذمہواري کې مالټې دي بس دلته دوه درې قسمه مالټې دي نمونه یې واخله یو شکري مالټه دی یو لال مالټه دی فاطمه ته وښیه کومې د شکري مالټې کومه لال مالټې کومه شکري مالټه یې هغه راوړه دا شکري دا ماته درکړه دا کټ کړه دا شکري مالټه وګوره دا څه رقم دا کوم مالټه دا شکري مالټه ده دا رنګ یې چې زیړي او اسره مالټه کومه ده لال اسره مالټه نشته ختمه شي او بله کومه ده دا کوم ماډل ده دا کوم ماډل ده دا شکري ده شکري ده دا بلیډ ده دا شکري ده کټ کړه رنګ کې د دې څه فرق دی فرق خو پکې شته دی ما ته خو ښکاري ته وګوره دا زیړ دی دا لږ زره دا لږ زره سوروالی دی فرق پکې نشته زه وکړم مرسته چې کومه وسایل دی اوسه نوم مې جاوید شینواری کندهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی ډېر ښه دی هلته په کوم کار بوخت دا مالټې خرڅوئ هو دلته خو فعلا بس همدغه د مالټو کاروبار باندې بوخت یم. نه دا کال کې هم دا یو سیزن وایي که نه نور د کاروبار نه دا صرف همدغه صرف کال همدغه یو کې یو سیزن سیزن لپاره ده. ښه دلته څو قسمه مالټې کېږي دې باغو کې دې باغو کې خو دغه چې کوم دا په تېر جمهوري نظام کې چې کوم 3 جربه ځمکه ریاستي کانال کرلې وه چې هغه اوس خصوصي شرکت ته اوښتې ده وادي سکریني شرکت په نوم باندې دا هغه 3 جربه ځمکه کې چې کوم ده په دې کې مختلفه مالټه کرل شوې ده نسل یې چې کوم دی صحیح اصلاح شوی نه دی دا اوس یو نسل مالټه ده دا بل نسل ده
دا پکې بل نسل یعنې مختلف نسلونه دي هغه وخت کې چې چا د دې نیالګیو قرارداد کړی او پوه شي هغو لږ غبن کړی دی او دولتي چارواکو هم صحیح توجه نه ده کړې ورته نو په دې خاطر باندې دغه مالټه چې کومه ده مختلفه لاسنه ده خارج چې زیاتره راځي هغه سره مالټه ډېره ده سره مالټه ډېره مشهوره لال مالټه چې کومه ده شته دی ډېره کمه ده په باغ کې چېرته یو بوټی دوه بوټي پنځه بوټي اول خو همغه باغ والا ته معلومه وي پوه شوې نه ورکوي بازار ته نه راوځي ځکه چې پنځه بوټي به شي خلکو تقاضا نه پوره کوي تقاضا ډېره ده او د هغې عرضه کمه ده اوس الحمدلله کوم نوی نسل چې کرل شوی دی 2009 مالټه 2009 مالټه ټوله یو لاس مالټه ده انشاءالله حاصل به هم ښي او قیمت باندې به هم ښه ځي انشاءالله شی چې انشاءالله زه باوري یم اطمیناني یم پوه شوې چې ګاونډیو هېوادونو ته به هم صادره شي بازار به ولري او دا مان په څو دي دغه امان اوس فعلا مونږ دلته خرڅوو په 350 افغانۍ باندې او تاسو ته هغې ځای نه اخلئ 350 هغې ځای نه خو چې کوم دی دا د تجارانو په هغه وخت کې شنه میوه اخیستې ده شنه باغونه یې اخیستي دي بول ډال سودا یې کړې ده پوه شوې بس ورته تاوان شته دی او د دې سي امنیت په باره کې امنیت خو الحمدلله د تېرو کلونو په نسبت نورو بجو نه وروسته په دې سړک باندې بیخي حتی د ګاډو رخت آمد نه کېده نور انسانان خو پرېږده دلته د مرمیو باران دا ونې که موږ وګورو دا بوټي وګورو ټول سوري سوري دي په مرمیو باندې الحمدلله اوس بالکل د افغانستان په څلور دېرشو ولایتو کې دلته موږ ګورو د افغانستان د ګوډ نه د مزار نه د کندهار نه د خوست نه صرف د جمعې ورځې چکر ته دلته شایقین راځي او تمازدین راځي خوشحاله ښار به ډېر خلک راځي ښار نه راځي خصوصا د کابل نه د خوست نه د ګردیز نه او بخو د ترانزیتي لار هم ده که نه خلک هم تېرېږي لار هم ده وګورې د تېرې جمعې په ورځ باندې که موږ وګورو دغه کچه سړک هم بند و د موټرو د رش د وجې نه دلته امنیتي ځواکونه ولاړو افغانستان اسلامي امارت چارواکي ولاړو حتی هغوی نه شوه کولی چې دغه لاره کنټرول کړي ډېر زیات خوشحاله شوم تر مارکو پورې دغه لاره غونډه د رش د وجې نه بنده وه پوه شو ډېر زیات خوشحاله شوم قاري صاحب تاسو سره تاسې نه خوشحاله شو